بسم الله الرحمن الرحیم. روغتنه کړې ده وای کچيري د سړي په کور کې میوه لرونکې ونې وي د کور لپاره آیا په دې میوو کې عشر واجب ده او که نه ده واجب؟ او دغه رنګه په کور کې سبزي کرلې وي د کور دپاره په دې سبزو کې بیا عشر واجب ده معنی لسمه واجب ده که نه ده واجب؟ محترمه خلاصة الفتاوی لیکلي دي وای رجل فی داره شجرة مثمرة لا عشر فيها. او هنديم لیکلي دي ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها. یعنې دغه میوه لرونکې ونې او سبزي دا شان څه دی چا په کور کې وي په دې کې عشر نه ده واجب ځکه دغه شیان د کور تابع ګڼل کیږي نو په دغو شیانو کې عشر لسمه نسته. محترم کتاب خلاصة الفتاوی جلد اول صفحه 240 الفصل 10 في العشر والخراج. هندية جلد أول صفحة يوصل شبوش أتيا كتاب الزكاة الباب السادس في زكاة الزروع والثمار. والسلام عليكم ورحمة الله.